کومه خبره شوې هغه اوس تاسو ته چې کوم دي پیش کړم عزیزانو کله چې مونږ د تیرات دپاره درنه ورکوله او په بګوړي مقام باندې مونږ 75 دن درنه ورکړه هغې نه بعد د مونږ خبرې وشوې د خیبر پښتونخوا د حکومت سره چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا سیم وزیر اعلی و د پېښور کمیشنر و د مونږ ایم ایل اے اقبال صاحب و د مونږ ایم پی اے سهیل او وسرات د پاړې ایم پی اے عبدالغني په موجودګۍ کې دا زه هغه خبره ته کوم چې زه پکې موجوده وم هغه کې دا خبره وشوه چې تاسې د تیرو چې کومه درنه دا ختم کو چې کوم آی ډي پیز دي هغه موږ تیرو له لګو نو موږ په هغه ټیم کې ورته دا خبره وکړه چې د موږ د قوم کوکوخیل په مشرانو او په ځوانانو باندې تو ایف آی آر کړی دی نو په جواب کې د موږ د ایم ایل اے په موجودګۍ کې د ایم پی اے په موجودګۍ کې د پېښور د کمیشنر په موجودګۍ کې و د سی ایم په موجودګۍ کې و د خیبر د ډي سي په موجودګۍ کې موږ سره دا کمیټمنټ وشول چې تاسې باندې کوم ایف آی آر شوی دی په قومي درنه کې دغه چې کوم دي مونږ یې نن نه د ختم وبالو و دا مونږ ختموو هغه خبرې ته غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ونیسه خبره خرابه مه خبره کار مونږ سره یې چې کوم دي خبره وکړه هغه خبره چې کوم دي عملي نه شوه هغه ته بیا خپله خبره وکړه هغه خبره عملي نه شوه هغې نه بعد بیا قومي پښتون جرګه چې کومه وه په ریګیلا علمه کې په هغه کې راسره کمیټمنټ وشول چې کوم ایف آی آر چې کوم دي شوي چې هغه وختمه اوس زه د خپل ملي و د ایم پی اے نه دا پوښتنه کوم چې کوم کوکوخیل له راشه که یې تا پې زور نه رسېږي په دا ایف آی آر باندې نو زه بیا چې کوم دي لیګل طریقه اختیار کړم او که نه تو په موجودګۍ کې کمیټمنټ شوي وي نو بیا هغه ایف آی آر عملي کړه ځکه چې موږ سره یې هغه کمیټمنټ کړي وو بقایا خبره دا کوم که څوک خپل وضاحت غواړي دا خبره چې کوم دي قومي دا سیاسي نه زه په سیاسي طریقه باندې نه کوم خو چې کومه خبره د قوم سره شوې ده پکار دی چې هغه عملي شي او په دا شمشه باندې او په دړکو باندې دا کار نه کېږي لیګل طریقه په خپل ځای وي خو ملک نصیر دا زه بې شرطه ترې غواړم دا یې پښتون مشر دی دا یې اپریدي مشر دی په دا کې زه هېڅ قسم له شرط دا نه منم یوه خبره ورته وکړم بس اعلی پوره په بګړي درنه کې موږ دا خبره کړې وه ملک صاحب او د قوم کوکوخیل کمیټې او ټولو پارټو په مشاورت باندې چې مهرباني وکړو دلته موږ په یوه بله پارټي باندې تنقید نه کوو موږ یا کنوکاتي ایجنډا د رجګال بحالي اوس هم ټولو سیاسي پارټو ته زه اخواست کوم چې ټول خان نظریاتي ورکړ دی یک پارټو بس موږ یا کنوکاتي ایجنډا چې ناصر ملاک وطن کې رها شي هغه پر وطن اقدامات وکړو مهرباني وکړو که موږ په پارټو په نظریات کې داسې نه وتو نو دا مقصد به موږ نه پاتې شي مهرباني وکړو ځینې خلک موږ دا مقصد خرابوي بس هم هره پارټي هر سړی قابل قدر دی احترام والی موږ ټولو عزت کوو ټول په خپل ځای باندې ښیي مجبوري د خلکو هغه ټول خلکو ته پاته وو بس دا خبره کول غواړم خیر دی ټولو سیاسي پارټو نه زه معذرت غواړم ټولو سیاسي پارټو لپاره چې هر څه موږ عبادت غواړو موږ کوکوخیل هم سیاسي ورکر یم
خو په والله چې ما اوسه پرې سیاسي خبره نه وکړې بیا پارټي پسې یم دا درنه کې او باقي ته خلکو تللی یم مهرباني وکړو بس سیاسي په خبرې او په جاسوس دوسري کې خبره کوم ته خو دلته موږ د قوم په غم کې راغونډ شوي یو د ناصر ملک رعایې پوره و چې موږ د خپل حقونه تګې وغواړو دا باندې خبره وکړو بس ټولو ته مو ریکویسټ دی درخواست مې دی ته که د خپل مقصد ختمول غواړو بچو چې کورونه روان شو او که هغه مقصد ختمول نه غواړو بس موږ یو نقطه اجنډا و ناصر ملک راخلاص اول و د خپلو حقوقو لپاره اواز پورته کول به دا خبره ووایم موږ سره وکړو انشاءالله اول خو یوه دعوا په جمع وکړو چې الله تعالی هغه وکړي چې موږ تاسو د اسلام پکې خیر وي د وطن پکې خیر وي عزیزانو داسې و چې لږ ویګ نه سو سره جذبات چې نه وي قوم بیا ژوندی نه وي جذبات هم وي خو اصل مقصد و چې کوم نه پرېږدو اصل خبره چې کوم له راغونډ شوي یو هغه نه پرېږدو په دا پیګو چې دا خبره قانوني ده د قانون سره زیات تعلق لري لکه هغه مرګري خبره وکړه اف آی آرونه را باندې درج کړي او دا بیل بحث دی چې اف آی آرونه غلطي او که صحیح اف آی آرونه چې کوم دی موږ صرف دوه کاره کړي هغه په نتیجه کې اف آی آرونه په موږ ټولو کټ شوي دوه کارونه هم څه کړي که غلط هم کړي تاسو ته وایي یو هم دا کار کړی و چې اطلاع بحالي لپاره هم درنه کړي وه په ګاډي کې چې خپلو ویرانو کورونو ته هم پرېږده ونې پرېښوو احتجاج هم چې کوو نو د احتجاج په کولو یې په موږ باندې اف آی آرونه درج کړي چې سراسر سور کفر دی دروغ دي غلط دي په ملک صاحب نصیر احمد باندې چې کوم اف آی آرونه یا په موږ ټولو ملګریو چې څومره اف آی آرونه دي بله هېڅ خبره پکې نشته بله یو سکند خبرې ته غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ونیسه خبره کوو که نه خبره کې سیکوینس ته ګډ ورکړه که نه دویمه خبره چې کوم دی موږ دغې له راپورته وو چې په دا وطن کې مونږ ورکېدو مونږ مړه کېدو مونږ په وسایلو قبضه هم کېده مونږ په وطن قبضه هم کېده و دره کې نه لګېده په مونږ چې کوم دی یو قوت مسلط شوی و چې دا هر څه یې سره کول د هغه د خلاصون دپاره دا حالت په ټولو پښتنو د ټول پښتون په خاوره باندې و نو مونږ چې کوم دی منظور پښتین ویته ویې و که هغه سره صرف یو منظور پښتین نه و صرف نامه یې لاړه منظور پښتین دا خدمات کړي دي چې پښتانه یې دغه شي لپاره راغونډ کړ مساله د ټولو پښتنو وه خو خبره یې دا وکړه چې ټول پښتانه دغه لپاره راغونډېږو سره چې مشوره پرې وکړو چې مونږ د خلاصون لاره څه ده بله خبره ته پښتانه چې پښتانه هم راغونډول د پښتنو جرګه هم د دغه لپاره کوله نم د پاکستان خلاف خبره کوله نم د ریاست نه بغاوت کړی دی نم د قانون نه بغاوت کړی و نم د آئین نه بغاوت کړی و بلکې دا هم ورته ویل چې دغه آئین و دغه قانون مطابق چې دغه آئین تحت جوړ کړی دی په در سره وچلېږه په هغې نه بهر شوی و دا طاقت دا ادارې د هغو نه بهر شوې وې هغې په نتیجه کې چې کومه پالیسي د اختیار کړې وه هغې پالیسۍ په نتیجه کې موږ مرګ و ژوبله او کورونه او وطن ویرانول دا روان وو دا هم ورته ویل چې دا بند کړو چې په څه طریقه ځان ته خلاص کړو پښتانه د خلاصون دپاره هم جرګه کوله جرګه یې نه پرېښوه و د هغې جرګې په بنیاد یې په موږ باندې اف آی آرونه هم کړي دي ویم ویشتو شهیدان یې هم کړو و شهیدولو نه پس یې 302 کیسونه د هغو مړیو دام په موږ پسې الټا اچولي نو دا هغه کیسونه دي هغه یې بګاډي والا و دا یې پښتون دی جرګې والا کیسونه دي دا نه موږ هلته منلي دي و نه یې اوس منو خو ریاست ادارې ظالمې ادارې دي کړي دي و د لاندې چې کوم سره انتظامیه
یا حکومت ته سوغی دا چې کوم دی د هغو نه نشي خوڅېدی ځان ته نشي خلاصولی ته ورته څه خلاص کړي مونږ ګیله ولته ته کړې وای چې ده وس وای اوس ځان مشر تو ته تمام د زه لږه سیاسي خبرې زه کوم چې تاسو سیاست خبره کوو دلته چې ناست یم ټغر باندې دم سیاست دی ته چې اجتماعي مسلې له په اجتماعي طور راپورته کېږي او مطالبه کوي دا ټول سیاست دی خو خلکو کې دومره ګڼکپي وکړې په سیاست کې چې سیاست نامه یې بدنامه کړه سیاست عین عبادت دی چې ته خدمت کوې خلکو نو واس چې کوم دی هیڅ هم نشته ټولو نه غټ تکلیف چې کوم دی په پاکستان کې هر څوک یې خپلې خبرې لم دا دی چې ټول سیاسي ګوندونه یې په خپله کې سره اړم کړي دي واوې ته خیر په غونډې ناسته وجنګوي په اتفاق ته یې نه پرېږدي چې د وطن ترقي وکړي مخکې لاړ شي داسې پالیسي جوړه کړي چې ترقي و د خلکو د سهولت و د عوام د خیر ښېګړې پالیسي وي هغې ته یې نه پرېږدي اوس هم یې دغه ضرورت دی چې ټول اپوزیشن او ټول حکومت پکار دی چې ځان ته خبر شي چې سوچ وکړي عقل نه کار واخلي یو موټی شي و د دغې پالیسۍ خلاف سره یو ځای ودرېږي مونږ چې کوم دی د پښتون د خلاصي لپاره د پښتون د خلاصون لپاره کوشش کوو اوس هم پکې لګیا یو آینده هم کوو چې دا پښتون ټول ودرېږي انشاءالله و د خپل وطن په خپلو وسایل و د خپل حقوق چې کوم دی د دغو حاصلولو لپاره یو شي یو موټی شي ملک نصیر احمد په نن وخت کې مونږ یوه ډېره مضبوطه ستن یې ده دغه مومنټ د پښتون د یووالي کوکي خیل ډېره وړه خبره ده چې پښتون مسایل حل طرف ته روان شي کوکي خیل مسایل دی په منځ کې په خپله حل دي دا مسایل خو تا ته پیښ د پښتون د کمزورۍ نه دي یعنې تا مقابله څوک کولی شي مونږ د ریاست نه هغه څه غواړو چې ده په قانون کې و د ده په آیین کې یې محه کړئ هغې نه هم سوا څه نه یې غوښتي وا چې ته غواړې و د پالیسۍ خلاف وي بلې په هغه کې د وي په آیین کې او په قانون کې خو چې د پالیسۍ خلاف وي په تا اف آی آر کټوي دا اف آی آرونه مونږ نه منو و انشاءالله چې په دا کې عدلیه و د مونږ انشاءالله چې امداد کوي ځکه چې همدا یوه اداره داسې پاتې ده نور خو یې ټول نه ګډوډ کړي دي په دغو کې هم څه نه څه کار وکړلی خو بیا هم د الله تعالی نه هم دا امید شته چې څه نه څه هغه پکې شته دی انصاف هغه ماده په دا ځای کې پاتې ده مونږ ته امید لرو الله نه نن چې کوم د احتجاج له تاسو راغونډ شوي یو احتجاج هم کوو مزاحمت وکوو جلسې هم کوو جلوسونه هم وباسو چې بل ته یې نه خیال کېږي او بل ته یې نه خیال کېږي دا ټول کوم مزاحمت روان وي خو قانوني لار لکه ما ملګریو وکړه ځوانانو قانوني لار هم نه پرېږدو نو اوس به داسې وکړو که تاسې خوښه وي دا موږ سره زه د اپریدي مشران نه وینم ملک صاحب غوندې خلک دغسې چې کوم د پښتون د جرګې ملګري وینم خیرالامین دو او افتاب شنوری او داسې ډېر خلک نور هم دلته ناست دي ډېر ولمانه ناست دي بزرګل د ټول که نه خو داسې وکړو چې خبره خو خدا د وکیلانو سره مشوره کوو سبایله د ما اندازه داسې وه که تاسې خوښه وي د ټولو کومه چې کوکي خیل قومي جرګه وه و د هغې کومه ساله ده هغه که په سیاسي اتحاد ساله ده سیاسي ملګریو او که هغه د قومي خلکو هغه د شورې ملګري دي مشران دي کمیټي ده دا هغه یو ځای ورته وښیو چې اعلان یې کړو او سبایي د شورا والا سره راغونډ شو و د وکیلانو انتظام هم وکړو و د بلې لایحې عمل دپاره په دغه ځای کې فیصله وکړو که احتجاج هم کوو د ټول خیبر په لیول باندې هم کوو د ټول پښتون و دغه ټول هغه په لیول باندې هم کوو د ټولو ضلعو په لیول باندې هم کوو که ډویژنل احتجاجونه هم شروع کړل او که ضلع په ضلع هم شروع کړل د دغه لپاره یو لایحې عمل دپاره اول سبا د کوکي خیل دا سلسله راغونډېږي هغې نه پاس وي چې کوم دی کوکي خیل دا فیصله کوي چې بله غونډه یا خلک زر نظر وخت نه زر نظر په کم ځای کې راغواړو او په کم لیول یې راغواړو دا انشاءالله چې سبا په 10 بجې یو ځای وښیو چې دا ساله راغونډ شو سره صحیح شو که نه سبا کار سبا به خیبر له کوکي خیل ساله کمیټي و سیاسي اتحاد او نور ملګري دا په 9 بجې نه تر 9:09 باندې هلته حاضر شي چې د آینده لایحې عمل د قانون نه ونیسه او ته احتجاجي
درنو او جلوسونو پورې چې دا ترتیب وکړي دا کسر نه په خپل کسر لا ورساو دا ځون پېکو موږ چې کوم ځون قانون دی قبایل روایتي قانون دی کنه په قانون د کپنو په اړه یو خبره ترلې وی کنه ته پاتو ته نو ستو وسړی لا چې کوم دی کنه چې یو کې زماناتو کې بل بي چې بل کې زماناتو کې بل بي ته نشته پای در په دکټ دغه ټولو خبرو د مصلحت ساده لپاره شپږ میاشتې ورا چې پر اخیره اجي سي ټیک نه سره د خوش وکړم خیر دی ته مالک سي سبویلا موږ ودا وکړه تاسو ته اجازه ته کړل یو پریدي سالې ته هم اجازه ته صبر لپاره په نه بجې څه فائدہ نه کوي سبا په نهونه لاسو پورې چې کوم دی په باب خیبر باندې راغونډې دل غوړي ټول قوم ساله راشي ټول خیبر ساله راشي دلته اوسه څنګه د سیاسي خلکو ټیک شو کنه مشوره ملک سي مشوره وته چې څنګه مشوره وکړه کبیا سرک بندولو کبیا لوی احتجاجونه کبیا لاندې په لا ویډیو څنګه ویلای واغله خبره لا باندې کوم ارته چې وګ چې مشوره سره وي او فیصله وکړي ټیک شو قوم نو ولا ټول کو چې خل کوم د سبویل راوځي سلام ته ټول ټول کو چې خل د پټری راوځي پټری باندې سبا په نه بجې ودا شو ټول کو چې سلام وته بین شو چې څنګه هغه چې شو دنه كده كينو خبره كاو ترنا لو كنت دعوه قوي كينو لا میومان مشکل دلته یې باندې یو خبره کوم دا چې ماننده چې ته یو ملت راځوس دا باندې كينو سلام اوشو چې صابون نه نیمه باجولا پټلیلا روزي ونی پټلی خاتم نشي خاو څه خبره وسوکه لګي جلیل ملګرو مشرانو فیصله وکړه چې سبا 9 بجو د جمرو چې کوم سټیشن دی پټلې پابند اوس راټول قوم غونډيږي او آینده له حمل چې کوم دی د روډ باره کې د احتجاج باره کې د درنې باره کې هغه الته پیش کیږي چې آینده له حمل څه دی د کوم کې خیل او د دغه احتجاج د کمیټې نو هغه سبا پیش کیږي کوم فی الحال د احتجاج
ختموي او ملک سے بخیر ملک سے فیصله وشوه که څه کمیټي ملګري ملګرو لا فیصله مشرانو نه وکړې فی الحال فیصله په هغه کې د څه کسان داسې یایي چې را سبا پورې مؤخر کړو هغه څه یایي چې را احتجاج د جاري وي او درنه شروع وي نو الا فی الحال کمپلیټ داسې ډیسیژن نه شوی د قومي مشرانو طرفه سجده لګ ورجن هو ورکا کنه لګ ورجن ورکا خپل ته ودرېګا مړه تون کا څنګه سرګنیږي ملګرو د جمرود پریس کلب سابقه صدر او ډیر سینیئر صحافي سجید کوکیخیل سجید بھائی اول خو د اف آی آر په باره کې نه پښتنه وکم چې اف آی آر شوی دی په کوم نظر اف آی آر ته ګوري مختلف اف آی آر کوم اف آی آر چې کوم د ملک نصیر باندې شوی دي چې پاکستان ټي ایم دو پکې کوم چې پښتون کمی جرګه کې هغه پاکیم نامزد شوی و د نه علاوه دلته چې کوم کوکیخیل قومي درناوه د تیرا متاثرینو هغه اف آی آر په شوی نو مختلفو او څه داسې تقریرونو حواله سره هم په اف آی آر شوی مختلف اف آی آر دي نو یو خدای چې دلته خو په ملک کې د اظهار کوم د رائے ورکولو ازادي او د پوری قانوني حیثیت اسې د هر سړی په کور دی چې هغه خپل حق دی خپل قوم لپاره خپل علاقې لپاره आवाज اوچت کړي نو دا هم نصیر اوچت کړی نن چې کوم دی نصیر ملک تله او ډي پی او افیس کې ګرفتار شوی دی اول خو دا و چې جرګې له تله و موږ وایي دای چې په جرګه کې وي یو کس نشنی وای دلته په قبایلی علاقو کې په جرګه کې اوسه پیری چا خپل دښمن نه نیولای بدن شته امدارنګ ملاتړ شته نو دا غیر روایتو خلاف ورزي کړی دو او د اوسم د مشرانو په خپل خطابونو کې دا ویل چې ډي پی او لا جرګې له تله و او دا ډي پی او نو په کار چې دا تر شوی او چې کوم سي چودي لوکل هغه یې تنقید نه خانه وګرځوله دغه په خپل تقریرونو کو ویل چې دا نو په کار چې هغه کوم نصیر ملک چې کوم د جرګې له وغوښتو به اومني وو نو دا اوس په احتجاج دی پاک افغان لوی لارې هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړیو په سړکونو باندې غټ چې کوم ګاډي هغه ولاړ دي مشران چې کوم د مشوره کوي سبای 9 بجو نه تر 10 بجو په منځ کې دا چې کوم کوکیخیل مشران دي دا غټه جرګه کوکیخیل وغوښته او غړ کوکیخیل ته ویل چې مشران سیاسي ګوندونه او اسرا چې کوم کمی مزاحمتي تنظیمونه ټول دا پټل روشي سبب غټه جرګه کیږي هه نه پاس به دوله حملت وی کوي او دوی غټ احتجاج روانوي ادنه وکلا چې کوم ټیم دی هغه هم راغی غسر نوجوانانو تعلیم یافته چې کوم کوکیخیل دي دغه مشاورت جاری دی قانوني جنگ سره وی دوی چې کوم دی مزاحمتي چې کوم جنگ دی هغه روانولو فیصله دغه مشاورت سجید بھائی تا غنی چې اف آی آر کې کومه گرفتاری وشي هغه د عدالتي کروین نه بغیر په احتجاج سره کومه گرفتاری چې شوی وي هغه واپس کړي شي داسې اف آی آر شته چې هغه څه پاور د ډي سي سره وي چې ډي پی او سره وي چې هغه مشران اخلي شي کم کسان چې د خلاصول شي خدا سي یل کا 788 شو همدارنګه د نور کم سخت ریاستي کوم غدي اف آی آر دي پیغ کې بیا د عدالت نه بغیر نه کېږي نو قانوني جنگ وکوي او په نصیر باندې دا اف آی آر شوی دي چې دا اوس قانوني جنگ کوي او وسرا وي دا خلک کوم دی دوی دا احتجاج او دا پرلط کوم دی هغه هم جایز اخرنه کوېشن دا اوس مې واحد شاه چې کوم سیاسي اتحاد صدر دغه نه کنفرم راغوي چې مونږ لا احتجاج ختم کړی نه دی څنګه چې دا احتجاج او پلای درنه کې بدلېږي فی الحال خو دا ول چې سبای غټه فیصله کیږي چې غټه کومه فیصله وشي غونډه وکړي بیا په غوړي بیا په غونډه پښتون بیل کې احتجاجي مظاهره کیږي زیلو پستا باندې او دلته هم درنه شروع وینم مشرانو دغه مشوره وکړه درنه تر دې د روانه او ختمېدو اعلان نه کړی خو دا سیمولمیږي مشرانو خبرونه چې مخام لیټ وو دا روټ کلاوي سبای غټ له عمل چې کوم دی یو غټ احتجاج اعلان وی کوي سجید بھائی یو جهان مننه دا سینیئر صحافي سجید کوکیخیل تاسو ته د دغه احتجاج د ملک نصیر صاحب د گرفتاری اف آی آر په حواله سره
خبرې اترې وکړې. قوم دلته لا فی الحال ناست دی، احتجاج ختم شوی نه. د ما سره د پی ټی آی یو تکړه ځوان اسرار ملک موجود دی. اسرار بھائی، احتجاج باندې احتجاج دی او روډونه بلاک کیږي، د مسالو حل د روډ نه حل کیږي کنه حل کیږي دا مسالې؟ نو دا قانون چې کوم دی دا خپل قانون نه فالو کوي. چې کله یو قانون وي او هغه قانون نه فالو کوي نو بیا چې کوم دی عوام لا په کور دي چې یاره تاسو هم چې کوم دی بیا سره دا قانون ما فالو کوو، ځکه چې اوس قانون نه فالو کوي نو عوام بیا څنګه قانون فالو کوي؟ دا د عوامو په سر باندې دغه تنخواګانې اخلي چې عوام کله ټیکس جمع کړي نو دغه لا په باندې تنخوا ملو شي، او دغه چې غلط کورونه شروع کړي او غلطه خبرې شروع کړي او غلط کورونه شروع کړي او ناجایز فایرونه شروع کړي، ته یو سړی روغ وړي او بیا ولته په چې مو څنګه واغم په وګه و انا بعد وته وې چې ومني وره نو دا خو په یو ملک او په یو هغه کې ریاست کم دغه شونډه کورونه نه کېږي. په مالک اسرار باندې فایر شته کا نشته؟ مو باندې کا فایر کوي، کا سر مې کټوي، کا جیل لا میوړي، کا ارشه کوي. نو زه صرف یو د اعلان ډورېګم، نور چې کم دی کنه دا کم چې د اعلی مخلوق دی کنه ادغه مې ولا کا دومره پروم د درنه په حق کوي چې احتجاج ریکارډ شو، وس احتجاج د خاطر حساب ولا درنه شروع شي. نو بس دا په ارزو کې دا د یو سړی خبره نه ده، دا د فند او بریدي د وتکو مو بریدي خبره ده چې وتکو مو بریدای په دا باندې سټینډ وغلی، ځکه چې دا ظلم د ارو بریدي سره کېدای شي. دا خو یو سړی نه، دا خو به وداوم یې چې دا ټیک شولا زه بس هغه شولم کېنوستلم، خدا به دا ظلم به تر کومه پرې کېږي؟ دا خو لکه داسې خلک به دا کې شته چې نه د وکیل واس وي، نه د کوم دی د توڼې د تاک واس وي او پخ باندې ځنې کور وشي نو بیا به چې کوم دی دا عوام به بیا نه وځي. دا عوامو لا په کور دي چې دا روزي د خپل حق دپاره د خپل هغه دپاره چې کوم دا آیین دی او دا کم قانون دی دغه غلط په استعمالولو باندې شروع کړی دی، خو داسې نه موږ سره منو. بل ورځ خبر داسې و چې کوم تقریر تاسو کړ په جام کې کړی و په هغه کې هم تاسو ایس ایچ او ارسټ کړي وو، هغه صحیح دی؟ 2 غنټې یې ځکه ناولی وم، 2 غنټې ویلو چې کومې خبرې تو کړي دي هغه واپس وغله. مو چې سر مې ککټوي کا جیل لا مې وړې 15 شپې کوله جیل، 10 کوله جیل، 50 کوله چې تر کومه پرې ژوندی وم نو دا جیلونو میرونو دغه شیانو نه زه ډورېږم، نه ته ولا کا وډور شم و نه مته ولا کا وډور کی. یو د الله نه ډورېږم او چې کوم د الله پیغمبرون دی 1,24,000 کام پیش دغه نه بس هغه مې کېږي. نور چې کوم دی کنه دا کم انسانان چې دي کنه دا ټول په غلطو باندې سر شوي دي او دا غلط کورونه پرېږدو په دا باندې تاسو کور نه کېږي. اخر هم چې کوم دی مرګ شته و الله به برځو الله به څه جواب ورکوو. وسنه ټیک شو چې بیا ولته پاتې نیو کې ذلیل او هغه ورسوا وو نو په دات نیو کې ځون ټیک. مهرباني. دا ملک اسرار تاسو خپل خبرې شیر کړې د خیل کوم د درنه په حواله سره درنه فیصله لا فی الحال ډیسیژن نه شوی چې دا احتجاج دي دا د ختمول دي یا د درنه جاری وي، شپې لوم جاری وي، سبا لوم جاری وي، خو امکان دی چې مشرانو ډیسیژن اخلي چې را مونږ سبانه باقاعده د کوکی خیل کوم یا د افریدي کوم ټول چې څومره سټیک هولډرز دي، څومره نوجوانان دي، مشران دي، هغه ټولو دلته راغواړي او یو غټ احتجاجي مظاهره یا درنه او ساباله کوي. لا ډیسیژن شوی نه دی، مشران بیل شوي دي، هغه چې کم ډیسیژن وشي موږ تاسو ته انشاءالله هغه خبرګیری درکو. لا فی الحال د ملک نصیر کوکی خیل په باره کې چې کم روډ بلاک شوی دی هغه فی الحال بند دی د بایپاس په مقام باندې په جمرود کې، او غړ ګاډي ورکوټي لوکل ګاډي چې څومره دي هغه ټول سټاپ دي، روډ بلاک شوی دی، مشران دلته ناست دي، د ټول سیاسي ګوندونه د جمرود د لاندې کوتل د باړې او وسرا ځوان کوکی خیل اتحاد تنظیم نوجوانان او قومي کمیټې چې کومه ده د کوکی خیل قوم هغه مشران او کشران دلته موجود دي په د احتجاج کې شرکت کړی دی. د هر یو ځوان دغه وینا ده د مطالبه ده چې کوم غیر قانوني گرفتاری شوي دي، غیر قانوني اف آی آرز کې هغه رها کړی شي دا کسان، هغې نه پاسو موږ چې کومه احتجاج دی یا درنه هغه وایند اپ کوو. هغه پورې یو ځوان هم دغه ته نه تیار چې موږ دغه درنه یا احتجاج د ځای نه چت کړو.
شاهین الله بھائی دا احتجاج په جمرود کې دی ملک نصیر کوکی خیل چې کوم د کوکی خیلو مشر ملک دی او د پښتون قومي جرګې سالار وو هغه گرفتاری شوی و په یو اف آی آر دوه درې اف آی آر پې شوي دي په یو اف آی آر کې گرفتاری شوی و نو هغې خلاف د قوم کوکی خیل او د خیبر چې کوم خلک دي هغه راوتي دي دا روډ یې بند کړی دی هغه پته ولګي چې فاینل هغه ویل کوي امیر صاحب سم دی لوړ وګلو بیلا مې وو په اړه راځي چې ورغلم نو څه تاسو دی دا فستیوال وای کنه درې ګانډې سپړل باندې کاشه په ولا ټایلا بازار مې راوستلای هر شي نه اخلي مسکیر سو دغه کا چې څورو ورځه مړه بس زید مولانا صاحب دینو مولانا صاحب یو ډول راځي اگر موږ پټي کې والا چې ملګریو په دا احتجاج کې چې څنګه نور سیاسي ګوندونو شرکت کړی په هغه کې د جمعیت العلماء اسلام جمرود امیر جناب سید خان صاحب هم شرکت کړی دی مفتی صاحب دلته موږ بار په هر میاشت کې یو نه یو احتجاج کېږي د احتجاج سره سیټل کوم شو په دا اف آی آر کې چې کومې ګرفتاري شوي په کوم نظر ورکړي چې کوم اف آی آرونه شوي وي هغه کوم د حقوقو د غوښتو په غونډو کې شوي ملک صاحب ټول قوم او غونډو خپل حق غوښتو قانوني چې هغه ملي تسلیمولو چې تاسو حق دې چې پیرو لوړ شو هغه کې یو اف آی آر شوی یو چې کومه منظور پښتون په نومه غونډه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا یعنی ایگزیکټیو آرډر چې د سره دی چې چیف منسټر ورته وي هغه په سټیج اوس کېناست هغه غونډه کې په ملک صاحب باندې اف آی آر شوی دی اوس ګوره کومه چې بګړي غونډه شوې وه ملیټري دا وي چې تاسو حق دې چې پیرو لوړ شو پاتې په ملک صاحب اف آی آر شوی کومه غونډه چې الته شوې وه منظور پښتون په نومه غونډه پښتنو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هغه په سټیج کېناستو اوس دا څومره قانوني خبرې په دا کې په ملک صاحب اف آی آر شوی دی او پکې ګرفتار کړ نو دغه سره مزاحمت ونه کړي نورو څه وایي اوس موږ له دا پکور دي چې یو لیګل ټیم جوړ کړو لیګل ټیم ته پرووایډ کړو چې عدالتي کاروایي وکړي او بل موږ چې احتجاج وکړو خو زه ذاتي په خپله روډ بندو په حق کې پلان یم چې موږ کوم ته تکلیف دی ریاست خو دومره بې عزته شوی چې پلان نه خپل کېږي چې موږ یو طرف ته کینو احتجاج کوو و هغې پوره قانوني ټیم جوړ کړو چې هغه قانوني کاروایي کوي موږ خپل رایه ده یو جهان مننه مهرباني زید صاحب دی کارونه کوي چوټي کوم کنه ماشین تیر اخلم سوچتنه نه باندې تا ولې سی چا سي کې خاصه سوشن بیار خاصه ها چا
دا فیصله سره وکړه چې معلومات یې وکړو چې چېرته دي. دویم دا معلومات وکړو چې په څه کېږي چې دوې خبرې وشي. دریم ورته دا وویو چې خو مشر سړی دی ټول قوم دی او بریدونه چې پښتون مشر چې ده ته داسې رویه نه قوم سړی وایي موږ یې دومره حالات یې بیله شي او خلکو ورته نو دا احتجاج دی په خپله جبهه ریسنده نو میډیا هم راوغواړو ځانله ټوله خو دا سلاو چې کوم دی چې بیله شي دا د آینده لپاره لایحه عمل دی که سړکونه یې بندول که ټوله لیارې بندوله که پېښور کې چې کوم دی چې ته کوم اتارټي مخې ته احتجاج کوو چې هره لایحه عمل یې تیاره کړی موږ تاسې و چې کوم دی باقي په اتفاق ورته کېږو او دغه شي ته کلک ودرېږو چې کلک ونه درېږو که نه دا هغه غوړګې نیول دي لاس ته کټ کوي نو چې کلک ودرېږي بیا روکی شي نو کلک ودرو منظم ودرو په سلا ودرو داسې هم خوښه وکړو بس سباله چې کوم دی ډسمبر مشر او کشر مولته وکړو هغه نو دا پروګرام جوړو چې په ټولو د پښتنو ټول زیرو کې بیا احتجاج کوو چې په ټلویزیون یې کولو او په زیرو یې بسم الله الرحمن الرحیم دې به خبره ترې موږ بالکل اتفاق کوي احتجاج په حال صدر پکار دي آیا کاروړ بندېدل نوي روډ د مایو بند پروا نه کوي روډ د سیټ دی خو احتجاج نه ختمېدل پکار ځکه چې دغه نه دوی بیا داسې ونه ډي ده بیا پکې مثال کال ته اف آی آر دی او دین ته اف آی آر دی احتجاج په حال صدر پکار دي دوی سلا مشوره وکړو خو احتجاج نه ختمېدل پکار ځکه چې احتجاج ختم شي نو خلکو حوصله ماتېږي دویمه خبره ده چې هغو خلکو نور هم هغه اثرات اوچتېږي چې یاره مونږ کس نیولی دی او مثال که څوک پرېښتانه چې احتجاج هم وي او قانوني طریقه هم روانه وي ته دا وایو چې سبایله نن پوره نه یې راوتلی سابوله ټوله پردي ته مې دعاګانې کوو چې راوځي خبره سره وکړي مضبوطه طریقه یې چې راوځي داسې احتجاج به نه وي چې نن 500 سبا 300 شروع بې انتظامه بې ترتیبه یو شی ٹھیک ہو نن و روڈ بنداو روڈ پرېږدو نه سابو ټول قوم راغونډ شي ټول پکاتیان چې بندګا په ګوړای ورته چې روډ په ګلو په خبر ده په مکه دوله ورکړه